السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د نصیر خیریه بنسټ لخوا راغلي یو کابل ولایت شکرداري ولسوالۍ ته. چې دلته مو 200 یتیمو غریبو او کونډو ته کومک راوړی چې په دغه مرسته کې 4 کمپلي دي، یو بوجي اوړه ده او یو بوتل غوړي دي او د ماشومانو لپاره د ژمي البسه ده. چا چې په دغه مرسته کې له موږ سره کومک کړی، الله دې اجرونه ورکړي، الله دې ورته دغه صدقه د آخرت قبوله ګرځوي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.